ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحیم صدیقي په 14 اکتوبر UAE ته را روان یم د نیوزیلینډ څخه چې په نړیوال جام کې یا په ورلډ کپ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ملاتړ وکړم. دغه ملي لوبډله زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. دغه ملي لوبډلې د افغانانو په خولو باندې همیشه مسکا راوستي او موږ افغانان باید په هر ډګر کې ملاتړ وکړو. که نظام بدلیږي نو باید دغه کرکټ خوشحالي د افغانانو نه لرې نشي. څومره خویندې ورونه چې په نورو ملکونو کې اوسېږي د هغو نه خواهش کوم چې د سوشل میډیا د لارې دغه اتلان سپورټ کړي او کوم ورونه او خویندې چې دننه په UAE یا په عمان کې نږدې اوسېږي را دې شي لوبغاړي ته او دغه اتلان دې د نږدې نه سپورټ کړي. رحیم صدیقي به 13 ساعته سفر کوي په جهاز کې. د دې ځای نه زما چې کوم فلایټ دی ډایرکټ فلایټ دی د اوکلینډ نه نیولې تر دوبۍ پورې دوبۍ ایرپورټ پورې 13 ساعته به زه په جهاز کې ناست یم چې هغه جهاز دمه هم نه کوي. دغه زه د اتلانو دپاره کوم، د خپلو افغانانو دپاره کوم چې د دغو افغانانو د دغو اتلانو په خوله باندې مسکا راشي او زمونږ ښایسته بیرغ دغه دنیا وګوري او زمونږ د افغانانو مینه. زیاتره خلک دا سوچ کوي چې رحیم صدیقي د شهرت دپاره. ګورئ الحمدلله زه هر څه لرم، بیا هم زما یو لورکۍ شوې ده، لور مې یادوم تقریبا دغه 20 ورځو ده اوس. ګورئ هغه 2 زامن نور هم لرم، ماشومان پرېږدم او زه هم د ملي لوبډلې دپاره چې پوره ملاتړ یې وکړم. او بعضې کسان رانه دا پوښتنه کوي چې ته کار کوې نه کوې. الحمدلله خپل بزنس یې لرو، هغه بزنس یې زه کارکوونکي دي هغو ته پرېږدم او الحمدلله موږ 6 ورونه یو نو د 5 ورونه مې د بزنس یې سمبالولی شي. زه مې همیشه خپلې فیملی هم سپورټ کړی یم او خپلو هیوادوالو هم سپورټ کړی یم. د دغو سپورټ ما ته همیشه انرژي راکوي چې د افغانانو نوم دنیا ته په یو ښه نظر باندې وښیو. ما دوبۍ ته سفر 2-3 ځل کړی دی. هلته مې د افغانانو مینه کتلې ده، د پېښور چې کوم ورونه دي د هغو مینه مې کتلې ده او خاص کر په UAE کې زموږ خوستوال ورور او منګل او پکتیاوال ورور ډېر زیات اوسېږي. زه چې کله هم لاړ یم نو ما ته یې مینه راکړې. بنګلادیش، سریلانکا یا اوس استرالیا یا دلته نیوزیلینډ، انډیا، پاکستان، دلته ما ته همیشه خلکو مینه راکړې ده. کوالالمپور دلته همیشه ما ته خلکو مینه راکړې ده. دغه ستا د دو د مینه چې ده دا به زه په دې سوشل میډیا باندې ټولو هیوادوالو ته او ټولو نړیوالو ته بیا ښکاروم چې کله زه د ملي لوبډلې د سپورټ دپاره لاړ شم هغه افغانان ما ته څنګه مینه راکوي. والله د خپل د خولې هغه کپ ماله په خوله کې راکوي، دومره مینه را سره لري. ولې چې زه افغانستان سره مینه لرم. دا منم چې زما مخالفین هم شته، مخالفین هر یو انسان لري. بله خبر دله دا وکړم زه چې کله دلته نیوزیلینډ ته بېرته راځم په 14 اکتوبر ځم، تقریبا په 11 یا په 10 اکتوبر بېرته نیوزیلینډ ته راځم او بیا به 14 ورځې دننه زه په هوټل کې تېروم. کور ته اجازه نشته، کرنتین کېږي به، زه به ځان کرنتین کوم. باید ګورنمنټ ما کرنتین کوي چې کور ته اجازت نشته. د ایرپورټ نه چې څنګه راوځي نو تا ته وایي چې سیده سیکیورټي سره دې لېږي دا هوټل ته ولېږه. هغه هوټل هم ارزانه نه دی، $3,500 دغه هوټل اخلي. نو مینه نوره څنګه وي وطنه. بیا هم کرکټ چې زموږ څومره لوبغاړي دي د هغو نه مننه کوم چې همیشه یې د افغانانو نوم په دنیا کې ځلولی دی او زموږ کرکټ بورډ ته د الله پاک توفیق نور هم ورکړي چې افغانستان لوبډلې ته سیریزونه برابر کړي. دننه په کرکټ بورډ کې چې کم اوس بعضې وخت کې بد حالات رواني نو دغه صحیح کړي او کرکټ بورډ به هم سپورټ کوو نور او لوبډله به هم سپورټ کوو. ګورئ زموږ هدف دا دی چې د افغانستان لوبډله پرمختګ وکړي. کوم کس چې ښه کار کوي موږ باید همیشه یې وستایو. نوی نظام راغی، رحیم صدیقي پکې د افغانستان د کرکټ د شپږیز سولې سفیر هم وټاکل شو او د افغانستان سوپر فین هم وټاکل شو. زیاتره هیوادوالو دا خبرې وکړلې چې آیا فضلي صاحب ته د سولې سفیر وټاکلې هغه کار کوي. ګورئ فضلي صاحب که چېرته افغانستان کرکټ ته خدمت وکړي زه یې په دواړو سترګو سپورټ کوم. ګورئ اوسه پورې خو زه یو چیرمین هم سوپر فین نوم ټاکلی دا راغی د سره د وطن مینه وه زه یې سوپر فین وټاکلم. بله خبر ته له دا کوم همدې فضلي صاحب پسې ما څومره ویډیوګانې کړي دي. که ده چېرته خیانت کولی وطن سره اول به ما د دغه لقب نه راکولو، خو دا خاین نه دی. او که چېرته تاسو غواړئ چې راتلونکي کې افغانستان سیریزونه برابر کړي نو همدغه کرکټ بورډ همدغه لوبغاړي او
که نوی نظام ښه کارونه وکړي افغانان ستایي او که چېرته غلط کارونه وکړي نو موږ ورباندې نیوکه کوو کرکټ بورډ باندې هم په نوي نظام باندې هم او په خپلو افغانانو باندې هم. مننه، ښه وخت او ښه شېبې. په 14 د اکتوبر بیا هم یو ای ته را روان یم چې په 18 د اکتوبر هلته کې وځم 9 ساعتمونه وروسته هم ده خو بیا هم په 18 د اکتوبر رسېږم او په 18 د اکتوبر ساوت افریقا کې ویسټ انډیز سره زموږ لوبه ده. په 20 هم بیا لوبه ده، بیا په 24 هم لوبه ده. دا رحیم صدیقي به شارجه ته هم راځي، دوبۍ ته هم راځي، الین ته به هم راځي، ابوظبي ته هم راځي او خپلو افغانانو سره به ګوري ملاقات به کوي. ښه وخت او ښه شېبې.